په نن ویډیو کې تاسو ته ښیم څنګه کولی شو د موبایل د میموري کارت ځای جوړ کړو. د میموري کارت ځای خراب شي یا میموري کارت نه اخلي، کومه نقطه کته سي، د میموري کارت د جوړولو مکمل طریقه تاسو ته ښیم. په مخکې ویډیو کې تاسو ته د بټنو طریقه وښوله چې د پاور بټن چې موبایل چلانیږي بندیږي د هغه جلا طریقه ده، او د نورو بټنونو د موبایل جوړولو د هغه جلا طریقه ده. نو دغه طریقې مې تاسو ته وښولې. په نن ویډیو کې بیا تاسو ته د میموري کارت د ځای د جوړولو طریقه نن درته ښیم. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو تر پایه وګورئ، زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، تر څو نور خلک له دغه ویډیو نه ګټه واخلي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. څنګه کولی شو د موبایل کې د میموري کارت ځای خراب شي څنګه جوړ کړو. نن زموږ ویډیو د میموري کارت په باره کې د میموري کارت کې دلته کوم مشکلات راځي او څنګه یې حل کړو. که یو څوک تاسو ته سیټ راوړي چې زما موبایل میموري کارت نه اخلي، نو تاسو په لومړی دغه لاندې دغه پوینټونه تاسو ګورئ، دغه نقطې، دغه خو یعنې خرابې دي، ګډې وډې دي. که چېرې دغسې ګډې وډې وي، کته او پورته وي، نو پوه شئ دا نقطو له وجې خراب ده. روغې نقطې تاسو وینئ ټول یو رقم موادي تړل شوي، کته او پورته نه دي، کږې وږې تاسو وینئ. که چېرته دغه ځای هم جوړ تاسو ولیدو او بیا هم میموري کارت نه اخلي، نو تاسو به یې بیا یو روغ میموري کارت راواخلئ، هغه به ور واچوئ چې له تاسو سره خپل 2 جی بي 1 جی بي ان تر 4 جی بي دغه چینایي موبایلونه غټ میموري کارت نه شي اخیستلی. میموري کارت کې ډېر شیان پراته وي، نه شي غږولی، وایرس یا بل شی. نو تاسو روغ میموري کارت ور واچوئ چې هغه بل نو چینایي موبایل هغه اخیستو خو دغه یې نه اخلي. لاندې نقطې هم جوړې دي، که چېرې نقطې دا رقم ګډې وډې، نو دا بیا مکمل تاسو ایسته کوئ، بل به ور اچوئ. تاسو ته دا طریقه ښیمه چې دغه سیم کارت دغه پوینټونه چې لاندې خراب شي، دغه تاسو وینئ دا پوینټونه داسې خراب شي، بیا خو میموري کارت نه اخلي. نو دغه به څنګه لرې کوو، دغه بل د بل موبایل نه به تاسې دغه روغ راکاږي. د وړوکي موبایل ټول یو شی راخلي په بل کې به یې لګوي، ټول دغسې سیسټم ده. دا موږ له بل موبایل نه روغ راخیستی ده، بیا دلته کې لګوو، دا خراب لرې کوو. څنګه یې لرې کړو طریقه یې تاسو ته ښیم. نو ما دا پیسټ لږ یو څه پې ووهلو دلته، تر څو سرکټ ته کوم تاوان ونه رسېږي. هر کله ستاسې سیم کارت ځای میموري کارت ځای د چارج د ټرمینل ایسته کوئ، باید تاسې خامخا دا پې ولګوئ، دا پیسټ سرکټ ته بیا کوم مشکل نه رسېږي. ګن چالو کړل، تاسې وینئ د دې ګن په واسطه به زه اوس دغه ایسته کوم. صحیح ده، ډېر میموري کارت ځای ډېر په اسانه بدلېږي. صحیح څه کوم سخت کار نه ده، یوازې د لاس بلدېدل غواړي چې لاس سره بلد شي. تاسې یو څه وخت تمرین وکړئ، نو ډېر په اسانه سره بدلېږي. ځینې وخت صحیح ایسته کېږي، ځینې وخت بیا یو څه مشکلات یې لرې هم کړه. نو تاسې ولیده لیم ګورو چې تاسې لیم په دغه ټویزر وکاته چې ولیده، نو تاسې به بیا نو موږ ټولې نقطې چې هغه کومې نقطې تاسې وینئ، نو موږ هره نقطه صحیح کېښودله. تاسې وینئ دا کومې نقطې چې دي باید له هر یو سره صحیح ولګېږي، بیا میموري کارت اخلي. نو دغه د میموري کارت د بدلولو د ځای بدلولو طریقه وه. نه د دومره طریقه یې ګن ونیسه، ګرم سي، لرې کړه او بل راواخله کېنوه چې پوینټونه صحیح سره مساوي ولګېږي. او د سیم کارت ځای هم په دې طریقه بدلولی سي. میموري کارت ځای څنګه بدلېږي
همدغسې د سیم کارت ځای هم بدلېږي. د میموري کارت د سیم کارت یو پوینټ کته سي نو هغه هم دغسې چې پیدا کولی سي لکه د میموري کارت نو کوم مشکل کار نه وکړي. نو دا د میموري کارت په باره کې مکمل درس و. خدای وکړي چې دغه درس تاسو خوښ شوی وي. ځینې وخت دا پوینټونه جوړي دغه تاسو ځینې وخت دا نقطې هم جوړي خو میموري کارت بیا نه اخلي. لاندې پوینټونه هم جوړ دي دا نقطې هم جوړ دي میموري کارت نه اخلي. دا بیا میموري کارت کې مشکل ده چې موږ په میټر دغه ټولې نقطې چیک کړو چې ټول شمارې موږ ته راکړي او منفي آواز وکړي یو دانه نو میموري کارت ځای جوړ ده. بیا میموري کارت کې مشکل ده. باید میموري کارت بدل سي. ځینې وخت میموري کارت وایرس هم وایي ډېر شیان پکې جمع سي خراب سي شارټ سي نو بیا وړوکی موبایل یې نه اخلي. ځینې وخت دلته ځینې یو نیم پوینټ لګېدلی نه تاسې دلته لیم چې هغه ما دا سیم دغه میموري کارت جاکټ لرې کړ که تاسې دلته یو څه لیم ورکړ دغه پوینټونو ته نو بیا تقریبا په دې طریقه لکه دا د مایک ځای ته زه لیم ورکوم لکه دغسې لیم به تاسې ورکړئ لکه ما چې دغه د میموري کارت دغه د مایک ځای ته دغه لیم ورکړ نو دغسې به تاسې که دغه ځای چې لرې کړئ نو تاسې به دغسې لیم ورکړئ بیا به د میموري کارت ځای کېنوي. که چېرته تاسې لیم ورنه کړ نو تاسې بیا کولی شئ چې دغه د هغه په واسطه هم کولی شئ چې وروستی یو څه لیم ورکړئ تاسې دغه په دې طریقه باندې صحیح ده. خو باید له اول نه تاسې باید لیم ورکړئ. صحیح زه دلته لیم ورکوم لږ لیم باید راواخلئ چې هرې نقطې ته چې کوم وصل نه وي باید تاسې لیم ورکړئ. صحیح ده. اوسې تاسې لیدلی شئ ټولې خپې کېناستلې خو یو څه صفایي زه ورکړم دغو ځایونو ته تاسې وګورئ ټولې خپې بندې شي. خو باید تاسې کله دغسې میموري کارت جاکټ لرې کړ باید تاسې دغو پوینټونو ته یو څه لږ لیم ورکړئ تر څو په صحیح ډول هره خپه په هغه لیم کې ننوځي او بنده شي او دغو ځایونو ته بیا هم وروستی هم لیم ورکولی شي. مثال په ډول تاسې تر څو دا میموري کارت ځای کلک بند شي. صحیح شوی. معنی لیم یو څه زیات شي او دغسې تاسې کولی شئ دغه څنګ ته پوینټو ته لیم ورکړئ. صحیح شوی. نو دغه د میموري کارت د ځای د جوړولو طریقه وه. خدای دې وکړي چې دغه طریقه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې. نو دا د میموري کارت په باره کې درس و. خدای دې وکړي چې دغه درس ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی. که چېرته دغه ځای هم جوړي تاسې ولیدو او بیا هم میموري کارت نه اخلي نو تاسې به یې بیا یو روغ میموري کارت راواخلئ هغه به ور واچوئ چې له تاسې سره خپلې 2 جی بي 1 جی بي ان تر 4 جی بي دغه چینایي موبایلونه غټ میموري کارت نه شي اخیستلی. میموري کارت کې ډېر شیان پراته وي نه شي غږولی وایرس یا بل شی نو تاسې روغ میموري کارت ور واچوئ چې هغه بل نو چینایي موبایل هغه اخیستو خو دغه یې نه اخلي. لاندې نقطې هم جوړ دي که چیرې نقطې دا رقم ګډې وډې نو دا بیا مکمل تاسې ایسته کوئ بل به ور اچوئ. صحیح نو اوس دا نقطې جوړې دي میموري کارت بیا هم نه اخلي. تاسې روغ میموري کارت ور واچوئ چې هغه بل موبایل کې اخلي چینایي موبایل کې خو په دې کې نه اخلي. بیا به نو تاسې د میټر په واسطه دا چیک کړئ. صحیح
میټر په واسطه به دا رقم چک کړي. چې په دې کې یوه نقطه منفي ده او نور ټولې مثبت دي. صحیح څه زه یې ګورم درته. دا هم شماره ورکوي، دا هم شماره ورکوي، دا هم شماره ورکوي، دا هم شماره ورکوي. دې کې یوه منفي ده کې. صحیح څه زه یې ګورم، دا سر والا ګورم، دا ګورم، دا ګورم، دا یوه منفي ده کې. نور ټولې باید موږ ته شمارې راکړي. صحیح څه ګوره ټولې موږ ته شمارې راکړې او دا اخري نقطه دا وه. صحیح څه نو په دې کې که یوه نقطه غلې شوه، موږ داسې میټر ور کومې نقطې ته، خو موږ ته یې څه نه راکول. میټر کې هغه نمبر و یو لیکل شوی او هېڅ یې نه را نه کړه. نو پوه شئ دلته یوه نقطه کته ده. میموري کارډ په ټولو نقطو کې یوه منفي ده، نورې ټولې مثبت دي. نو پوه شئ یوه نقطه کته ده. نو دا یوه نقطه به څنګه پیدا کوو؟ راځو موبایل خلاصوو. موبایل چې تاسې خلاص کړ، موږ وکتل چې په دې کې یوه نقطه څه نه ورکوي. صحیح څه یا دا نقطه ده، یو نقطه ده موږ ته په میټر کې هېڅ نه راکوي. نورو نقطې نمبر راکول، منفي هم پکې جوړ و، خو یوه نقطه پکې کته ده. نو بیا به داسې چل وکړئ چې تاسې به یو نوی جاکټ راواخلئ، د برسېره کاور تاسې ته طریقه وښیم. ګورئ چې دغه پوینټونه هم جوړ دي. صحیح څه او خو بیا میموري کارډ نه اخلي او روغ میموري کارډ ته بلکې اخلي، دلته یې نه اخلي. نو بیا به تاسې نقطې چک کړئ چې تاسې نقطې وکتلې چې دې کې یوه نقطه کته ده، بیا به تاسې دغسې طریقه وکړئ. نو زه دا جمپر سپینوم. صحیح څه ما د جمپر دواړه خواوې سپینې کړې. تاسې وینئ دا طرف مې هم سپین کړ، دا مې هم سپین کړ. دا یو طرف یې په هغه پوینټ کې لګوم په کوم چې موږ ته شماره را نه کړه. موږ په میټر کې وکتو، میټر پاک کړه، تاسې معلومات کتلي دي. ما په یو خراب پوینټ باندې مې جمپر ولګاوه. صحیح څه په هغه سیم جاکټ کې به تاسې ولګوئ. صحیح څه په یو میموري کارډ جاکټ. صحیح څه دا به هر شی تاسې صحیح پرې ولګوئ، جاکټ پرې کېږدئ. نو تاسې چې کله میموري کارډ دلته ور واچو او داخل هم کړو، له پاسه هم دغه چوکاټ پرې کېښودو، تاسې به دلته لاس پرې کېږدئ چې میموري کارډ ونه ښوري. تاسې کله میموري کارډ پکې واچاو، صحیح څه بیا به ټلیفون چالان کړئ په دې طریقه باندې. صحیح څه که یو پوینټ کته چې میموري کارډ پر واچوئ، ټلیفون به چالان کړئ، مخې ته به یو آینه ایښي، بیا به دغه ټویزر ګرځوئ. صحیح څه ټویزر به له وړو وړو پرزو سره ګرځوئ چې د کوم یو سره هلته په موبایل کې د میموري کارډ علامه راغله، نو له هغې پرزې نه به د خراب پوینټ ته جمپر وکړئ. صحیح څه جمپر وکړئ، میموري کارډ به اخلئ. خو دغه مشکل موبایل کې هېڅ کله نه راځي چې د میموري کارډ یو پوینټ کته شي او بیا تاسې دومره په تکلیف او په زحمت جوړوئ. اصل کې راځي ډېری د دغو پوینټونه دغه لاندې چې وینئ دغه پاس غټ غټ د دغو نقطو راځي، دغه نقطې ټولې ګډې وډې چې تاسې ته وښیم، دغه نقطې ځینې وخت خرابېږي په دغو کې. نو دا به تاسې مکمل چوکاټ ور بدلوئ. د مثال په ډول دغسې یو نوی بلب راخلئ، هغه به پرېږدئ جوړېږي به. خو دا نقطه چې کومه کته چې دغه مشکل تقریبا په سلو کې که چیرې په یو سیټ کې دا مشکل راشي چې کوم یو دلته یوه نقطه کته وي، بیا به په دې طریقه پیدا کوئ. ټلیفون تاسې چالان کړ او دغه تار تاسې بیا راواخیسته. صحیح څه دغه جمپر چې هغه موږ د میموري کارډ خراب پوینټ پرې بند کړی ده،
دلته به تاسې مخامخ یو آینه لګولې چې تاسې ته د ټلیفون سکرین هلته پکې ښکاره شي د مخ آینه. نو تاسې به آینې ته ګورئ چې کله تاسې دغه جمپر م راونیو نو دلته به له پرزو سره به یې ګرځوئ، د دغه سره ږده، د هغه سره ږده. صحیح شو. که یو پوینټ کته شي میموري کارت پر واچوئ، ټلیفون به چالان کړئ، مخې ته به یو آینه ایښي، بیا به دغه ټویزر ګرځوئ. صحیح شو. ټویزر به له وړو وړو پرزو سره ګرځوئ چې د کوم یو سره هلته په موبایل کې د میموري کارت علامه راغله نو له هغې پرزې نه به د خراب پوینټ ته جمپر وکړئ. صحیح شو. جمپر وکړئ، میموري کارت به اخلئ. خو دغه مشکل موبایل کې هېڅ کله نه راځي چې د میموري کارت یو پوینټ کته شي او بیا تاسې دومره په تکلیف او په زحمت جوړوئ. اصل کې راځي ډېری د دغو پوینټونه دغه لاندې چې وینئ دغه پاس غټ غټ د دغو نقطو راځي، دغه نقطې ټولې ګډې وډې چې تاسې ته وښیم دغه نقطې ځینې وخت خرابېږي په دغو کې. نو دا به تاسې مکمل چوکاټ ور بدلوئ. د مثال په ډول دغسې یو نوی بلب به راخلئ، هغه به پرېږدئ، جوړېږي به. خو دا نقطه چې کومه کته چې دغه مشکل تقریبا په سلو کې که چیرې په یو سیټ کې دا مشکل راشي چې کوم یو دلته یو نقطه کته وي، بیا به په دې طریقه پیدا کوئ.